ګرانو مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا دی ګندهارا ټي وي. د نن ادبي خبر سره ستاسو په وړاندې سلامونه نیکې پیرزونې وړاندې کوم. د ملکنډ هفتهوار تنقیدي غونډه د دسمبر په 23 نیټه کال 2022 د جمعې لمانځه وروسته د ملکنډ په دفتر بټخیله بازار کې وشو. د دې غونډې صدارت پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر وکړو. د نظامت چارې ښاغلي عاقب یوسفزي ترسره کړې. د غونډې شروع ښاغلي نصیر زمان د قرآن پاک د تلاوت نه وکړو. ښاغلي ثاقب یوسفزي د تیر اجلاس رودات غونډې ته واورول چې ملګرو معیاري وګرځول. د ایجنډې تر مخه پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر د پښتون قام په ژوند جواک باندې خبرې وکړې او په تاریخي حواله یې د هغې په غرضو پرځو رڼا واچوله. په دور حاضر کې پښتون ته ورپېښو ستونزو په تفصیل سره ذکر وکړو او د دې ستونزو د حل لپاره تجویزونه هم ورکړل. هغه ویل پښتنو له د ژوند په یو ډګر هم د ژوند نه لاس نه دی اخیستل پکار. دا پښتنو لوستو خلکو له هم پکار دي چې هغوی د داسې نه وایي چې زه پښتو نشم لوستی. دا د هغوی دپاره ډیره سپکه خبره ده. موږ له پکار دي چې خپل بچو صحیح تعلیم او تربیت وکړو، هغوی د پښتني روایاتو او مذهبي اقدارو خبر کړو. د غونډې دویم نشست غیر تاریخي مشاعره اړه و چې صدارت یې هم ښاغلي ګوهرعلي ګوهر صاحب وکړو او نظامت ښاغلي ثاقب یوسفزي ترسره کړو. ښاغلي سیف الله خان صاحب، سلمان سلام، زار یوسفزي، محمد ظهور، حضرت خان راهی، علي محمد سحر، نهال یوسفزي، اسلم سالک، اقبال شاکر، ثاقب یوسفزي، نور محمد نور، شاذالله خان اسیر، اعزاز الحق اعزاز په دې مشاعره کې خپل کلامونه واورول.